پاکستانی طالبان د پنجاب پر لور. سږ کال د 2025 میلادي کال په شروع سره پاکستانی طالبانو د قبایلي سیمو څخه د پنجاب پر لور د الخندق عملیاتو په لړ کې خپل ګامونه اوچت کړي. په تیرو څو اونیو کې طالبان وتوانېدل چې د پنجاب دروازه یعنی ډیره غازي خان ته د بریدونو لپاره داخل سي. په پنجاب کې د طالبانو هدفي یعنی چریکي بریدونه د دې ښکارندویي کوي چې هغوی د جګړې ستراتیژي بدله کړې ده. تیره میاشت د طالبانو مطبوعاتي رسنۍ یعنی عمر میډیا یوه ویډیو خپره کړل چې د دوی نظامی اوسنی مسؤل قاری امجد په جنوبي پنجاب کې د خپلو وسلوالو سره پر موټر سایکلانو ګزمې کولې. په جنوبي پنجاب کې د طالبانو د یو نظامی مسؤل قاری امجد را څرګندېدل په ټولنیزو رسنیو کې مختلف خبرګونونه راپارولي او د پنجاب د حکومت لپاره دا یو ښکاره چیلنج بلل کېدای سي. د 2025 د اپریل پر 14 پاکستانی طالبانو په جنوبي پنجاب تونسا شریف سیمه کې د سړک جوړونې پر دولتي کارکونکو برید وکړ. په برید کې طالبانو د سړک جوړونې موټرانو ته اور ورته کړ او 2 تنه د سړک جوړونې کارکونکي طالبانو له ځانه سره ژوندي بیولي وو. د 2025 زیږدیز کال د اپریل پر 14 د پاکستانی طالبانو لخوا یو مطبوعاتي اعلامیه خپره سول. په اعلامیه کې ذکر شوی وو چې ټول هغه څه به د وسلوالو تر هدف لاندې راسي چې په دولت خصوصا په پوځ پورې تړاو ولري، هغه که دولتي ساختماني شرکتونه دي، که ګاډي دي او که نور. د روان کال د اپریل پر 13 نیټه وسلوالو طالبانو او پاکستانی ځواکونو په جنوبي پنجاب بستی کوټ سیمه کې سخته نښته ترسره کړل. ویل کېږي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د اپریل پر 21 وسلوالو د پنجاب په چکوال سیمه کې میانې اډې ته څیرمه د ټرافیک پولیسو افسر په ډزو وژلی وو. همدا راز د اپریل پر 22 نیټه وسلوالو طالبانو د جنوبي پنجاب په ډیره غازي خان سیمه کې د پولیسو د ګزمې پر موټر برید کړی وو چې په برید کې 2 پولیس ځای پر ځای وژل سوي او 3 تنه نور ژوبل سوي وو. د اپریل پر 23 نیټه د پاکستانی طالبانو لخوا د پنجاب په ډیره غازي خان کې د پولیسو پر کاروان برید وکړ چې پکښې 2 تنه پولیس ژوبل سول. او د اپریل پر 12 نیټه وسلوالو طالبانو د سی ټي ډي یعنی رینجرز او پولیسو پر ګډو ځواکونو د کمین برید وکړ چې په برید کې ګڼ شمېر ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سږ کال طالبان په پاکستان کې د جګړې تکتیک ته په بشپړه ډول تغیر ورکړی او د جګړې لمنې تر پنجاب پورې وغځول. د پاکستانی طالبانو په لیکو کې ځینو سرچینو ویلي چې په پنجاب او سند ایالتونو کې د هماغه سیمو ډیری اوسیدونکي د طالبانو سره یو ځای سوي او په بریدونو او اکمالاتو کې ورسره بشپړه همکاري ترسره کوي. د پاکستان حکومت نهایي کوشش کوي چې جګړه په قبایلي سیمو کې متمرکزه کړي او د پنجاب له لوري څخه د جګړې مخ په بشپړه ډول وګرځوي.